د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به موږ بې وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو څنګه چې به تاسو په سرخط کې لیدلي، موږ به نن د یوکرین او د روسیې دا کومه جګړه چې روانه ده په دې او ورسره به د پی ټي ایم په اړه تفصیلي معلومات درکوو انشاءالله تعالی. او په دې باندې به موږ درې واړه خپل نظرونه له تاسو سره شریکو. تر پایه له موږ سره اوسئ. لومړی به زه دغې خبرې په دغه د یوکرین او د روسیې په جګړه باندې وکړم. پرون پې ما پوره معلومات درکړي وو چې هغه یوکرین په اول د جون په روسیه کې دننه د کنټینرو د لارې هغې خپل ډرون میزایل وړي وو، بیا هغه د کنټینرو سر واش شوی او د هغې نه هغه په مصنوعي ځیرکتیا باندې هغه ډرونونه تللي وو او په مختلفو هوایي میدانونو باندې هغه باندې بمباري کړې وه او د تقریبا د روسیه تر 40 الوتکو پورې چې دي هغه ولا د منځه وړي دي او هغه الوتکې چې وي ډېرې قیمتي وي او تقریبا 7 میلیارده چې 7,000 میلیونه ډالر کېږي د دې زیان یې روسیه ته رسولی دی. او روسیه تقریبا 30% خلک ځینې شنونکي وایي چې 30% د دوی هوایي ځواک چې دی هغه کمزوری شوی دی. 90% خو هم ډېر ښه دی. نو په دې باندې پیوټین چې دی هغه ډېر زیات په غوسه شوی او قهرجن شوی او ویل چې د دې غچ به هغه حتما اخلي. دا غچ به دا څه رقم اخلي؟ نو دا هم ټولې نړۍ ته یو خطر پېښوي، ځکه چې دومره تاوان چې روسیه ولیدو نو د دې به هم یو حمله کوي. نو دغه حمله به یا داسې چې دغه کوم روایتي ساز سامان چې هغه د هغې نه به کار اخلي او یا به د اتومي سلاح نه کار اخلي. نو دغه بیا وروسته معلوم شي. نو که جګړه کې څومره چې ډېر تاوان کېږي بیا دغه د اتومي جګړې طرف ته تګ چې دی هغه به حتمي کېږي. نو الله دې وکړي چې دغه زیان په دغه جګړو کې کم شي، ځکه دا د انسانیت دپاره تباهي ده او بربادي ده. دې کې د ټول انسانیت بربادي ده. که چېرته دغه اتومي جګړه وشي، درېیمه نړیواله جګړه، نو په دې کې ټولې دنیا انسانیت ته پکې زیان دی. دنیا به ډېره وروسته لاړه شي. بیا د دې جګړې نه وروسته که څوک پاتې شي نو هغه به بیا ډېر یو عجیبه ژوند دی چې هغوی بیا تېروي د مرضونو د ولږې او دغه شانته د مختلفو قسم نورو مشکلاتو سره به هغه که څوک دې ژوندي پاتې شو چېرته. نو الله دې دغه جګړه نه کوي، خو حالات چې دغه طرف ته روزي، ځکه اروپایان امریکا کلک د یوکرین شاته ولاړ دي، ځکه یوکرین چې دی په تنهایي یا یوازني باندې دا کار نشو کولی. خو د دوی سره شاته قوي دغه د اروپایي هیوادونو استخبارات، د امریکا استخبارات او دغه شانته د دوی هغه ټکنالوژي او پرمختللې وسلې چې دي دا ورسره د ملګري دي. نو دا خپله دې کې خو ځکه دا اروپایان د دې نه هم ډارېږي که چېرته روسان همدغه شانته پر مخ باندې روان دي، نو دوی بیا ډارېږي چې داسې نه چې دغه د روسیه بیا د زموږ سرحدونو ته راورسېږي. نو دوی چې په هر رقم وي، ځکه د دوی نه د یوکرین نه دوی ملاتړ کوي، ځکه شاید خپل اغراض او مقصدونه دي، خپلې موخې دي، داسې نه چې دوی هسې د یوکرین نه ملاتړ کوي. ځکه ولې د یو بل هېواد نه ولې ملاتړ نه کوي؟ لکه اوس دغه جګړه چې په دغه د فلسطین او د معنی چې دا څومره د اسرائیل ظلم کوي، دغلته خو دوی بیا روسان دومره لکه دغه نه کوي، د اروپایي هېوادونه هلته مرسته نه کوي، بل شی نه کوي، ځکه انسانیت هلته هم دغه کېږي او ته زیان رسېږي، انسانان برباد شولو، ماشومان پکې هلاک شولو، خو دوی هلته نه کوي. مګر دلته چې دی دلته خپل موخې دي، خپل مقصدونه دي، نو د هغې په خاطر باندې کار کوي. په دویم کې ما غوښتل دغه پی ټي ایم باندې دا د پښتون ژغورنې غورځنګ چې اصلا دغه ورته دوی د پی ټي ایم وایي، پښتون مومنټ یا پښتون تحفظ مومنټ چې دوی ورته دغه نوم ورکړی و. نو دغه باندې لږې خبرې کوو. دا په کوم کال کې جوړ شو، ولې جوړ شو، د کومو موخو دپاره جوړ شو، آیا په هغه موخو کې دوی بریالي شولو یا ورسېدل هغه موخو ته، که لا تر اوسه پورې نه دي رسېدلي. نو په دې به در سره زه دغه د پاور پوینټ پریزنټیشن له تاسو سره شریکوم. خو دا به وي چې علي وزیر شو چې دغه دپاره باید موږ خپل که په داخل کې د پښتونخوا څوک غږ نشي پورته کولی، موږ باید همیشه د رسنیو د لارې د هغې د خلاصون، د هغې د ازادۍ دپاره دغه غږ پورته کړو، ځکه چې هغه د پښتنو په خاطر باندې، د پښتنو د حقوقو، د پښتنو د ژبې، د پښتو ژبې او د ټولو دپاره هغه قرباني ورکوي او په زندان کې دی. نو د هغې دپاره به هم خپل غږ پورته کوو. ټول پښتنو ته باید غږ پورته کړي. دلته خو ته موږ ډېر لاریونونه کړي دي، دلته چې دا موږ څو دا اوس چې دا 3 کسان موږ یو څو دا مو نور موږ سره ډېر افغانان د هغې د خلاصون، د هغې د ازادۍ دپاره موږ
دلته لاریونونه کړي دي په ډنمارک کې د پاکستان سفارت مخې ته د هغې غږ موږ پورته کوو ځکه چې هغه یو علت لري، ځکه چې هغه د پښتنو د حق دپاره، د پښتونولۍ دپاره، د پښتو ژبې دپاره او ورو په خلکو کې هغه د شعور د بیدارولو دپاره کار کوي، نه چې په راتلونکي کې د لوی افغانستان د جوړښت دپاره هم کار کوي. خو اوس هلته په زغرده باندې څوک دا خبره نشي کولی، ځکه په دې ټول پوهېږي څوک دا خبره کوي هلته ظالم فوز دی د پنجاب، هغې پورته کوي یا یې وژني یا یې زنداني کوي او په هر رقم باندې هغې ته یو قسم نه یو قسم تکلیفونه رسوي، خپلوانو ته یې ول رسوي. نو ځکه دا یو مشکل کار دی. ورو په اول به لومړی باید موږ په دغه خلکو کې پوهاوی راولو، ځکه هلته د پنجاب نصاب، د پنجاب دغه میډیا ډېر زیات کار کړی دی. نو دغه خلکو چې دی د پی ټي ایم دویم دغه خلکو کې دغه شعور پکې بیداره کړو د خپلواکۍ دپاره، د خپل ازادۍ دپاره. صحیح د هغې په لومړی کې هغې ویله چې موږ د آئین مطابق پر مخ باندې ځو، ځکه هغې دې په خاطر باندې ډارېدل که اوس د خپلواکۍ غږ په هغه وخت نشي پورته کولی، مشکلاتو ته ډېر وو. نو اول باید خلکو کې دغه بیداري راولي، په خلکو کې دا شعور راولي نه چې ستاسې خاوره چې دا د پنجاب په قبضه کې ده، ستاسې وسایل دي، ستاسې ژبه ده، په دې ټول باندې پنجاب قابض دی. نو هغه ورو په خلکو کې دغه شعور راتلو نه وروسته به بیا دوی ازادېږي. زه به دا د پی ټي ایم مطلب پښتون ژغورنې غورځنګ، پښتون تحفظ مومنټ یو سوله ایزه او مدني مبارزه ده. زه به دا لږ لوی کما، ځکه دا چې لوی شي ان شاء الله تعالی به بیا به ماته هم ښه ښکاره شي او لږ به دغه شي اسانه هم شي. نو دا چې دی یو سوله ایزه مدني مبارزه وړاندې کوونکی عمر بورا زماني پیژندنه پی ټي ایم رسمي بڼه په 2013 کال کې د نقیب الله مسعود تر وژنې وروسته دا د دې بنسټ کېښودل شو، دا جوړ شو. د هغې نه مخکې دا د مسعود تحریک مومنټ په نوم باندې و، بیا د هغې د پښتون تحریک مومنټ ویله ورکړو. بیا چې موخه څه وه د پښتنو انساني حقونو دفاع، دا یې لومړنۍ دغې چې دا وي د راټوکېدو علت پی ټي ایم د پښتنو هدفي وژنو نه دا چې د پنجاب چې د کوم پښتون به خپل د حقونو غږ پورته کوو، نو هغه به د پنجاب په واسطه باندې په هدفي وژنو کې مړ کېدو یا به ورکېدو یا به بېدرکه کېدو. نو دا چې دی دغه کار به کوم. ماینونه او فوزي تاو تریخوالی کنه، لکه ځکه ته به داسې به و چې ماینونه یې هلته پنجابي فوز ډېرې غوښتلي وو چې څوک به بهر راووتلو، که ماشوم به و که بوډا به و که هر څوک به و چې هغه به په دې ماینونو باندې دغ کېدو، نو هغه به دغ کېدو. یا به په ښه د لاس ښه به د منځه تله، یا به د لاس د منځه تله، یا به کوم بل د وجود کوم اعضا به د منځه تله. بل دا کار به و چې د ښځو تلاشیګانې به هم کولې او هر پښتون به څو ځلې په دغه لار باندې به چې بېرته د قبایلي علاقو طرف ته تلو، دلته به د پنجاب فوز ولاړ، هغې به ډېر زورول. نو دا چې دی ډېر یې تنګول. نو د هغې په خاطر باندې دغه دوی د خپله مبارزه پیل کړه. اصلي غوښتنې څه وي؟ د نقیب الله مسعود لپاره انصاف، د بې درکه کسانو خلاصول، ماینونه پاکول، د فوز لخوا د زور زیاتي بندول، د پښتنو د بشري حقونو خوندیتوب. لومړی خو دا وي، خو بیا ورسره خپله دی هغه منشور یا هغه دغې هم ورسره جوړ کړو چې باید څه په دې کې نور هم ور اضافه کړي. هغې پکې بیا وروسته ور اضافه کړل. د غورځنګ طبیعت سوله ایزه مدني حرکت دی، دا د تشدد فلسفه ده. خو دا باید ورو لکه د ټي ټي پي غوندې کې دا زموږ نظر دی چې کله پنجاب غوښتنې نه مني او په خلکو کې شعور زیات شي او پښتانه ټول په دې عزم او دغه شي دغه مقصد شي چې نه باید پښتونخوا د افغانستان برخه شي، لوی افغانستان طرف ته لاړ شي، باید نه بیا د عدم تشدد نه بیا د دې فلسفې نه به وروسته انشاءالله تعالی راوځي. خو اول په خلکو کې دغه بیداري په کار وه چې خلک تقریبا که نورې سم دی د 50 نه پورته کسان باید د لوی افغانستان غوښتونکي شي. نو بیا به وروسته له وسلې څخه کار اخلي. له وسلوال مخالفت سره مخالفت دی. په اوله کې خو دا کار کوو. مشران یې څوک؟ منظور پښتین دی مشر او ویان چې دی والی وزیر مبارز او پخواني پارلماني غړي وو. په وخت کې محسن داور هم د دوی سره یو ځای و، خو بیا وروسته محسن داور ځان ته جدا یو بل ګوند جوړ کړو. اوس د خپل ګوند مشري کوي او د پی ټي ایم سره یو ځای کار نه کوي، خو د هغه نظریې چې دي هغه سره یو دي. د پاکستان دولت غبرګون بندیزونه پر جلسو د مشرانو نیول دې کې بیا داسې و چې دغه کله چې دوی د خپلې مبارزه شروع کړه، نو بیا د پاکستان میډیا او د پاکستان دغه پنجابي ریاست بیا دوی زورول شروع کړل، دوی بندیان کول او دا د دوی سره ډېر اساسیت او ضدیت ښودو، ځکه دوی په دې پوهېدل چې دغه خلک چې دی پښتانه راپورته کوي. بیا دې دا چې دوی ملاتړي څوک دي، نو امنیسټي انټرنیشنل، هیومن رایټس دغه واچ چې دی دوی ملاتړ کوي. دغه بي بي سي او الجزیره ولا خبرې د کوي، نور دغه په سوشل میډیا باندې یا نړیوال نور ځینې میډیاګانې چې دي بیا د دوی غږ چې دی هغه
نړیوال کوي نو دوی ورته څه ګټه رسوي. بل ناره او فلسفه څه ناره د وطن دا وطن زموږ دی او موږ به یې آبادوو. موخه د پښتنو کرامت، عدالت او د قانون واکمني به د پای. پی ټی ایم یو ولسي قانوني او سوله ییز خوځښت دی. د پښتنو لپاره دا پوښتنه د وخت ضرورت دی. شوار پښتون راویښ شه یا خپل حقونه وپېژنو. دا چې دی د دوی شوار دی په دې باندې کار کوي. مقصد زموږ دا ورونو چې ان شاء الله تعالی یو ورځ به راځي چې دا ټول پښتانه به راویښیږي او د لوی افغانستان طرف ته به ټول پښتانه ځي، ځکه په دې لوی افغانستان کې د ټول افغان ملت ګټې دي. نو د دې لپاره به ان شاء الله تعالی ټول په ګډه باندې کار کوو. پی ټی ایم هم ورته کار کوي. اوس علي وزیر لپاره باید موږ غږ پورته کړو چې هغه دغه د زندان نه راکوشي شي. دغه چې لویه قرباني ورکړې ده ګیلمن وزیر خپل د ژوند نه ورپسې ورتېر شو، دغه د پښتنو د حق غوښتنې کې د خپل ژوند نه تېر شو. د افغانستان او د لوی افغانستان لپاره به همیشه غږ پورته کوو.